أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة هود آیت نمبر 17. د دینه مخکې په پرونی سبق کې ام یقولون افتراه، چې د مکه مشرکین به دا خبره کوله چې دا قران دا پیغمبر د ځانه جوړي. الله پاک ولې یو چیلنج ورکو چې یو دسه لس صورت تاسو راځه جوړ کړئ کنه پته به ولګي، او چې نشي جوړولای نو ته پته دا ولګي چې تاسو دروغ وایي، تاسو کاذبین یې، تاسو د الله توحید نه منئ او دا قران د الله تعالی طرفه حق دی. په نننی آیات کې الله پاک دا خبره ښکاره کوي چې کوم خلک د دنیا د ژوند په ظاهري پهلو باندې سوچ کوي او کوم خلک چې د دنیا ظاهري سې کوي او د دنیا د پیدې سره کار دی، نو هغه د قران تعلیمات په اسانه رد کولای شي، هغه د پر اسانه ده. خو کوم سړی چې هغه په خپل هستی کې او په خپل وجود کې دنه او په دې ټول کائنات او په دې نظام کې د توحید او د آخرت کولاو شهادتونه او نشانیان بیا مومي، نو بیا هغه د قران نه انکار نشي کولای، ځکه چې قران عین د فطرت مطابق دی، د انسان د فطرت مطابق دی. انسان دا خبره کوي چې یو دومره لوی نظام، یو دومره لوی هستی، یو دومره لوی کائنات چې پیدا شوی دی او بیا یو دومره عظیم انسان چې د الله پاک څومره لوی ذهن ورکړی دی، د په دماغ او د ذهن او د عقل او د رسم مجبوط څومره لوی دی چې د بزان اسمان ته رسولای شي او ځان په اسمان ته رسي. دا چې چا پیدا کړی دی واقعي دا یو ذات دی چې هغه دا پیدا کړی دی او بیا دا الله پاک دا کائنات او دا انساني ابس نه پیدا کړی، بلکې د ژوند د تیرولو د پاره د لای راهنما اصول را لګلې دي د قران په شکل کې. د قران نو د څنګه انکار وکي؟ کم خلق الله پاک په دې آیت کې فرمایي چې کم خلق په خپل ځان کې سوچ کوي او په کائناتو کې سوچ کوي، نو دا خبره فورا معلومه شي چې واقعي دا قران د الله حق کتاب دی او واقعي اخرت کې ورځ کې دی، پکار د چې د اخرت کې ورځ، ځکه چې په دنیا کې پورا بدل چاله ورکول ممکن نه دي. کاغذ نیکو بدلی او کاغذ بدو بدلی، په دنیا کې پورا بدل یو چاله ورکول بالکل نه دي ممکن دی. یو اس حکومت لپاره، د یو انسان لپاره، د هیڅ چا لپاره ممکن نه دي. یو شړی سل مرګونه کړل، شلی کړل، درشي کړل، 50 کړل، نو حکومت په څو کې حکم سے کم یو ځل به 500 کی، اگر چې په پاکستان کې زمون قانون دار چې وای 50 بار 500 کی سزا سنائی گئی، وای 50 پیره 500 کی، هغه څوک 50 پیره نه 500 کی. مطلب دا چې بد باندې 50 تو مرګونو داوته پی او ثابت شو د پی نو 50 پیره د 500 اندر وته ورول شي، نو د یو پیر 500 شو. دغه شان کې وسړی ډیر نیکیو کی، نو هغه به الله پاک او بیا دنیا څوک انعامات کسو کې دا ولور کې صبح انعام بولور کې دنیا کم بادشاہت چې رسول روپے بولور کې په دنیا کې بوله سور کې پورا بدل خود ته نشي ملاوي دي، نو واقعي د آخرت یو ورځ پکار ده. نو دا څوک دا سوچو کی، نو هغه د آخرت ورځ نشي رد کولای، نو په قران باندې رد کولای شي، بلکې وایي دا قران واقعي د الله کتاب دی. نو چې دا قران د الله کتاب دی، دا خیر قران بجته کول واړي. زمونږ استادو تقریبا 15-20 ورځې زمونږ په چټي مراله
چې په هغې کې تاسو ته ما پرون وویل چې هغه د حکومت ته طرف نه څه ایشوز او بیا زما لږه مسله وه. انشاءالله امید دا دی د الله نه سوال کوو چې الله پاک زموږ په دې ملک کې امن راولي او الله پاک زموږ ته صحیح او حقیقي ازادي میلاو کړي او موږ چې په دې ملک کې موږ صحیح آزاد شو او په دې ملک کې موږ ته امن میلاو شي او دا د اسلامي او ګهواره شي کې خیر انشاءالله. په دې کې دا مسلې بیا نه او موږ به خپل قرآن زده کوو. نو الله پاک فرمایي افمن کان پس هغه څوک علی بینة چې دی په یو دلیل باندې من ربه د خپل رب د طرف نه، یعنی دته الله پاک یو عقل ذهن یو داسې کولاو ذهن ورکړی چې د په خپل ځان کې سوچ وکړي او په کائناتو کې سوچ وکړي او دته پته ولګي چې واقعي هغه څه نه څه هغه شته یو ذات شته چې هغه دا ټوله دنیا چلوي. حدیث مبارک دی بخاری مسلم کې حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کل مولود یولد علی فطرته، چې هر یو انسان او هر یو معشوم د په فطرت باندې پیدا کیږي. بیا دا هغه مور او دا هغه پلار او دا هغه ماحول یا يهودي کی او یا نصراني کی. او مثال پیش کړل لکه څنګه چې د سارو بچي صحیح سالم پیدا شي، بیا ته څوک وکړ کی او څوک ته پوزه کټ کی او څوک ورسو کی او څوک ورسو کی. نو هر انسان الله پاک په فطرت یعنی په اسلام باندې پیدا کوي. هر انسان چې الله پاک پیدا کوي نو الله عقل ورکوي، ذهن ورکوي، هغه پوهه ورکوي او چې دا لګم سوچو کوي نو پته لګي واقعي چې دا نظام څوک جوړول والشته او دا نظام چې چا جوړ کړل نو حکم به هم دا غمنو. اصل مسله ورې ده ويتلوه او ورپسې په د پسې شاهد منه یو گواه د قرآن په د دې قرآن شاهد منه یو گواه چې هغه د دې قرآن په صورت کې ويتلوه او ورپسې وی شاهد یو گواه منه چې دا قرآن دی د دې الله تعالی طرف نه، منه د دې الله تعالی طرف نه چې دا قرآن دی. ومن قبله کتاب موسی او مخکې دغه کتاب د موسی علیه السلام اماما پیشوا ورحمتا او رحمتو، یعنی مطلب دا چې یوازې د چې کوم خبره کوي نو دا یوازې دا نه چې صرف دې کتاب کړی او دې قرآن کړی او بل چا نه کړی، نه د مخکې د موسی علیه السلام کتاب او دلته د نور کتابونو ذکر ونه کو ځکه چې دا نور کتاب د موسی علیه السلام په کتاب کې په زبور کې کوم چې په داود علیه السلام نازل شو نو پاره کې وسه دعاګانې مواګانې او څلګ ډېر احکام پکې وو. دغه شان انجیل چې په عیسی علیه السلام نازل شو نو هغه هم پورا کتابو خدلته د موسی علیه السلام ذکر زکو کو چې د موسی علیه السلام کتاب بیا هم په څه شکل کې په دغه واقع د خلکو سره موجودو. اولئک دا خلق یؤمنون به ایمان ناوړي په دغه باندې، یعنی دا سړی بیا په دې باندې ایمان راوړي او په دغه مخکینی کتابونو باندې هم ایمان راوړي. ومن یکفر به او څوک چې انکار کوي د دې کتابونو نه او د دې قرآن نه من الاحزاب د دې ټولو ډلو نه، دا څومره ډلې چې په دې دنیا کې اوسېږي نن سبا په دنیا کې 850 ارب آبادی ده، 850 ارب. نو دا څومره خلک چې دي دا چې 850 ارب چې په څومره 850 کروڑ کنه 8.5 ارب 850 کروڑ 8.5 ارب دا چې په څومره ډلو کې تقسیم دی او دا چې په څومره ملکونو کې تقسیم دی، دا څومره خلک کوي کدوی د دې قرآن نه انکار وکي. فالنار موعده نو دا اور د دې زید رواده الله او سره وعده کړی دا چې کدا 900 کروڑ خلک ټوټل د قرآن نه انکار وکي نو الله وایي ټوټل به جهنم ته وزارم، زما جهنم په چا باندې کیږي. فلا تکو فی مریه منه پستمکیگا پشک کې د قرآن نه انه الحق یقینا دا قرآن حق ته من ربک استاد رب د طرفنا ولكن اکثر الناس لا يؤمنون، لیکن اکثر خلق پر قرآن باندې ایمان نه راوړي. او تاسو ته معلومه ده چې 500 عرب خلکو کې 2.5 عرب کې نه 500 کروڑ کې 5 عرب خلکو کې 2.5 عرب او 2.5 کروڑ مسلمانان دي او نور ټول خلک اکثر خلک چې نو هغه په قرآن ایمان نه راوړي. او دا کم چې مسلمانان دي نو په دې کې هم نیمونه ډېر خلک دي چې هغه پاکابر پرستۍ کې په فرقه پرستۍ کې په عالم پرستۍ کې ورننوتي دي او قرآن نه هر چا نه هېر شوی دی. که چا ته قرآن یادې نو هغه قرآن نه مني. مړ زمونږ مولوي صاحب خودي ویلو، زمونږ پیر صاحب او زمونږ شیخ صاحب خودي ویلو او زما امام خودي خبره کړې ده بیا قرآن نه مني. نو اکثر خلک الله پاک فرمایي چې اکثر خلک په دې قرآن اوس ایمان نه راوړي.
ومن ازلم وسوق تړي ظالم ممن دا چانه افترا چې تړي علی الله په الله پوری کذي وندرو چې قرآن یو کتاب بد الله طرف نه یو دی بوج دا الله خبره ده دا وسومره ډېر لوی ظالمي دا لوی ظالم نن الله پاک چې دې بار بار په قرآن مجید کې الله پاک فرمایي چې ومن ازلم ممن افترا علی الله کذبا هغه څوک ته چې په الله او د الله پر رسول پورې به دروغ وتړي نن د نړۍ زمانه دا عالم دا مولا دا مفتی دا گاڑی چې پورې دي تړلې چې اکابر دیوبند او مناظر احناف او پلان کې وړينګ دقه په الله پورې دروغ تړي او د الله پر رسول پورې دروغ تړي د الله قرآن هم دروغ جن کوي د الله د قرآن هم غلط ترجمه کوي او د الله د رسول د حدیث هم غلط ترجمه کوي خپل فرقه ثابت کولو لپاره د صحیح حدیث هم نه مني او هغه گزاري الله پاک فرمایي چې څوک د الله پورې دروغ تړي یا د الله پیغمبر پورې دروغ تړي نو دا ډېر لوی دروغجن دی. نو کم احادیث کې کم احادیث ضعیفي دا غي بیانول اډو پکار دي زموږ علما هم د ضعیف احادیث په ترجمو کې او په ارسه کې او په تقریرونو کې دا بیانې خو ته پته را چې دا حدیث ضعیفي کم حدیث چې کمزوري مطلب دا دی چې دا راویان او دا غي سند ضعیفي حدیث خو نه صحیح اوس هغه سند دا کم چانه چې نقل شوی کنه په دې کې څو قمیص پرخ پکې د مقاردار چې موږ هغه بیانو نو صحیح حدیث ډیر شه صحیح حدیث بیانو ولې په پیغمبر پورې ته روغ تړلو کوشش کوو اولئک لا خلق يعرضون على ربهم پیش کولای بشي خپل رب طرف ته د قیامت پر ورځ ويقول الاشهاد ويب گواهان هؤلاء الذين يقرن خلق دي كذبوا على ربهم چې دي دروغ تړلي په خپل رب باندې على خبردار لعنت الله على الظالمين دا الله لعنت په ظالمانو باندې ده. فمسند احمد کی حدیث ده صفوان ابن محرز دی وی چې عبد الله ابن عمر ما وی ده وزل د حضرت عبد الله ابن عمر لاس ونیو او ما وته وی چې تا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغه مبارک څه ویلو چې د قیامت پر ورځ به سره الله پاک پټي پټي خبرې کوي دا شری مبارک ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه ویلو دا به ته حدیث اوریدلې چې عبد الله ابن عمر د حدیث بیانې نو وېدا ماته وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ به سره الله پاک راولي او هغه داګه سره پټ پټ مشغولېږي چې دا کار دې کړل دی وای چې او دا کار دې کړل دی وای چې او دا ټول ګناهونه وته قد کی خدا وته پټ پټ پرې وخت کې وای بل څوک به نه اوري او دته په پته ولګي چې زما خواله زما خواله کوم ځکه چې هغه هر څه خو ماته د الله پاک خو ماته هر څه و چې دا ګناه کړل زه اقرار کوم ځکه چې انکار نشم کولای په اخر کې وته الله پاک وای چې تا دا دومره ګناهونه کړی دي خو زه پتا باندې پرده په دنیا کې مو ورزولې ده او پتا باندې پرده په آخرت کې مو ورزو موضوع ته معاف کوم دا ارحم الراحمین ده. او کم خلق چې الله پاک نه معاف کوي نو باغو باندې وګواهانی او داغو خلاف هر سره راځي او داغو خلاف گواہی کوي لکه په حدیث مبارک کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې اتذرون مل مفلس صحابه تاسو ته پته شته چې غریب څوک دی پیغمبر صحابه فرمایل چې المفلس فينا من لا درهم له ولا دینار له من خو غریب هغه چاته وایي چې دا چا سره روپۍ پیسې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه غریب هغه نه وایي بلکې المفلس من امتي زمانه امت غریب هغه دی یاتی بیوم القیامت بصلاه وزکات چې د قیامت پر ورځ بډومره زکاتونه او روزي به وسره چې غرور به وسره روان وي او خلک به تماشې کوي چې دا خو هغه نیک ولی روان دي او چې کله حساب کتاب ولګي کنه نو یو کس براشي چې قد شتم هذا یا الله دې سړي ماته کنزل کړي اول پس وګوره کنزل نه وکړي موږ څومره کنزل کوو موږ چې روغه خبره کوو د پلان کې خزر دي سي او د پلان کې رور دي سي او د پلان کې دي سي موږ شروع د کنزل نه کوو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنۍ خبر دا کړل چې قد شتم هذا دې سړي ماته کنزل کړي الله په دنیا کې او ما خو ته سن شو ویل ته ما سره راکې با وخت خو بس نه نو دې به وایي چې ته خپل څومره نه کې ستا په کار دیواله بل براشي قد اكل مال هذا دې سړي پر دې مال خورل جی د رشوت اغستره د ډاکه کړل د کمیشن اغستري د حکومت نغلا کړل د قوم نغلا کړل د عوامو نغلا کړل د کپیل نغلا کړل د په دکان کې غلا کړل د ډینې چلا غلا کړل د
ټریله چلاول اغلا کړل هر څه چې کړل خو قد اکل مال هذا د خو پر دې مال خوړل الله پاک بو چې ته چې څومره لګین واله ته ځکه چې اوس خو ورسره رښتیا طلب دی نه کېدل کی وای تر دې پوری چې درانه کې به ختم شي هر سړی راځي او د خلاف په کمپلین کوي بیا به نور خلک راشي چې الله پاک د زمونږ سره بد کړی زمونږ سره زیاته کړل او حالي کړي زمونږ مال اغستره زمونږ رشوت اغستره نو د سره خو بس نه نو الله پاک بو چې خپل ګناهونه په باندې کړي نو په باندې ولا ګناهونه باد شي حتی طرح فی جهنم تر دې پورې جهنم ته واچول شي الله پاک ته موږ د دې انجام نه وساتي د پردي حق نه ګرځان ساتل غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یغفر للشهید کل ذنب الا الدين شهید ته هر څه معاف کیږي خو پردي قرض وته نه معاف کیږي نن موږ قرض غواړو د دې لپاره چې موږ به نه ورکو موږ باندې څومره خلکو قرض دي موږ څومره قرض کوو نو د قرضونو مگر خو ژوند کیږي نه کنه دکانداران دي قبول سړي لکه چې نقد روپی دار څخه سرار وخت نه کله په بانک کې به کله په جیب کې کله په چا پیسې نه ورکړي کله په دیاړي چا د قرض هغه خو دنیا ریواج دی او کیږي او روټین دی خو چې موږ قرض را دي د لپاره کوو مړه چې نور پیسې راځي هغه نور فکر کوو خو قرض زموږ وایته بسکه نن سبا دا خبر اورانه چې د پیسې قرض ورکړي کنه لزر شل زره 50 لک بیا ته غواړي دی ته پیسې سکه الکه ستاسو تاسو غواړم چې د پیسې کوم زما خپل روپۍ دې چې په هر څه کوم خو او تاسو دا حق چا درکړل چې زمان ته پوښتنه کوي ته به سکه ما سره قرض پیسې درکړل د 10 ورځې 15 ورځې او میاشت وشو اوس چې زه ته وینا کوم دا غنه مخکې زما پیسې مړاله ورته خبرو خیال ساتل غواړي الله پاک وایي چې قیامت پر پتا سو باندې گواہی کوي هر یو چیز هر یو بدن په پتا سو د بدن هر یو اندام په پتا سو باندې گواہی کوي بس ته جوړه ورکړي فمن کان فساغسو کالا بینات من ربه چې په دلیل باندې د خپل رب د طرف نه ویتلوه او ورپسې وی په د پسې شاهدون یو گواه منه دی الله طرف نه ومن قبله او مخکره موجودی کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام اماما چاغه پیشواره و رحمتا او باعث رحمت اولئک لا خلق یؤمنون به ایمان راوړي په د قرآن باندې په د کتاب باندې ومن يكفر به او سوک چې انکار کوي د دینه من الاحزاب د ډلونه فالنار موعده نور د دې لپاره زید وعده ده فلا تکو فی مریه منه پستمکیگا په شک کې د دینه انه الحق یقینا قرآن حق ته من ربک استاد رب د طرفنا ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن اکثر خلق ایمان نه راوړي ومن ازلم سوک ډیر ظالم ممن دا چانه افترا چې تړي علی الله په الله پورې کذبن درو اولئک ذا خلق يعرضون على ربهم پیش کوله بشیخ په رب طرف ته ويقول الاشهاد او وی بگواهان هؤلاء الذين دا هغه خلق دي كذبوا على ربهم چې دي دروغ جوړ کړي په خپل رب باندې الا خبردار لعنت الله على الظالمين دا الله لعنت په ظالمانو باندې صدق الله العظیم